د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ څخه د کال واوښت. په دغه یو کال کې شاوخوا موده کې ډېری نړیوال ناستې د افغانستان په تړاو وشوې. هغه که د سیمې په کچه وي او که د نړۍ په کچه وي، د دې څنګ زموږ د ګاونډیو هېوادونو په کچه دغه ناست ترسره شوې او اسلامي هېوادونو هم دغه ناست ترسره کړي. په دې وروستیو کې بیا هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان په تړاو باندې خبرې وشولې او هغلته د دوی هغه کومه کلنۍ ناسته چې وه په هغې کې د افغانستان کوم رسمي استازی نه وه، خو هغلته ځینو کسانو پکې په غیر رسمي استازولۍ خبرې ترسره کړي. دې ته څنګ د هغه د امنیت شورا ناسته هم ترسره شوه چې هغه هم د افغانستان په تړاو بحث کړی او دوی د افغانستان په تړاو باندې زیاتره فوکس البته دوی د خبرو څخه داسې معلومېدی چې دا و چې په افغانستان کې اقتصادي کوم ناورین چې دی باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي او زیاتره هیله او هڅه د افغانانو د ټولو دا ده چې په دغې ناستې چې ترسره کېږي باید د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شي د نړۍ په کچه، تر څو دغه اقتصادي محدودیتونه چې اوس په افغانستان باندې یعنې وضع شوي دي شته دي دغه باید له منځه لاړ شي. د همدې موضوع په اړه ما سره په خپرونه کې دوه سیاسي شنونکي ښاغلی مفتي صاحب محمد ناصر حقاني، همدارنګه توریالی همت میلمانه دي چې ښه راغلاست ورته وایم. دوی دواړو ته ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، ښه راغلاست خپرونه. ډېره مننه کوم. لومړی به همت صاحب له تاسو پیل کړو. دغه ناستې څومره اغېزمنې او څومره ګټمنې دي د افغانستان لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کمال صاحب ته او باطل شکن مفتی ناصر حقانی صاحب ته او د ملي تلویزیون محترمو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. په هغې کې یو متل دی وایي چې له خیره د توبه شرم را رسو. اکثره دا غونډې همدې په خاطر کېږي چې افغانستان غلط تصویر هلته نړیوالو ته وښیي او د اسلامي امارت چې د افغانانو نماینده حکومت ده دا بدنام او ناکام کی او دنیاوالو ته داسې کوي چې یو منفي چیرته یو منفي کار وي. انسان د منفي او مثبت دواړه اړخونه لري، خو چا مثبت ډېر چا منفي. د اسلامي امارت مثبت ډېر دي خو منفي پکې شته، یو دوه درې به وي. هغه منفي چې د مچ وزر قدر دي دوی زرابین ورته کېدي لکه یو قسم معاینه کې دي چې هغه وړکی شی غټ ښکاري او دلته موږ ورته هغه زرابین وایي، په زرابین باندې ګوري او دوربین هم داسې نو هغه ورته اچوي او هغه معمولي منفي کار نه لوی غر جوړوي او د لوی لکه قشتبې کانال غوندې یو لوی مثبت کار نه هغه ته بیخي نه هغه کوي، هغه ته په داسې هغه ګوري چې چاته ښکارېږي نه. نو دا دښمنان دي د افغانستان او د اسلامي امارت. دوی له دې ویره لري کمال صاحب، دوی وایي که موږ حقیقت د اسلامي امارت او د افغانستان حقیقي صورتحال دنیا ته وښیو نو بیا خو د اسلامي امارت نیکنامه کېږي او کامیابه کېږي. چې دا دواړه نیکنامه او کامیابه سو موږ ته مشکل ده. دا 50 اسلامي ملکونه بیا وایي چې د موږ ولس به بیا همدغه نظام غواړي او نوره دنیا هم بیا وایي، بیا موږ ته به خلک وایي چې او امریکا 20 کالم دا ملایکې فرشتې تاسې ووژلې. نو دوی لپاره زار قاتل ده په افغانستان کې امن او د اسلامي امارت کامیابی او نیکنامي او د دو لپاره غذا او اکسیجن ده بدامني په افغانستان کې د اسلامي امارت ناکامي او بدنامي. ځکه چې هلته به امریکا ته ولس ته به وایي چې وګورئ موږ دا 20 کاله دا مړه کول دا خو د دې وړ هغوی یاره اوس هم کم مړه کړي. اسلامي ملکونه به وایي خپل ولس ته چې دغسې اسلام غواړي لکه اسلامي امارت چې دوی به قصدي بدنامه کړی او ناکام کړی وي. زه کمال صاحب د یو خبره کوم، د دو له خیر نه توبه، لکه مخکې چې ویل چې شر ونه رسوي موږ ته تل دوی شر رسوي. دوی که رښتیا غواړي چې افغانستان کې اقتصادي بحران ختم سي، دا دوی پیدا کړی. د موږ پیسې د راخلاصي کې 10 میلیارده پیسې دي. امریکا څه ځانه تاڼهدار او مدافع وکیل جوړ کړی، کله یې هغه ته ورکوي 9/11 قربانیانو په نامه، کله یې سویس ته ورکوي، کله نورې خبرې ورته کوي. دا موږ سره ظلم کوي. دا د وخت فرعون د امریکا. دا اوس هم د ما یو مشوره اسلامي امارت ته دا ده چې کوم هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، امریکا سره چې معامله جوړه کړي. دا د 193 ملک او 50 اسلامي ملکونه دا د خیره قضیې قدر هم څوک نه ګڼي. چې امریکا وایي افغانستان کې ګل ګلزار، ټول دنیا به وایي ګل ګلزار. چې امریکا لکه اوس وایي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې دي، دا د امریکا خبر ده. خو لاسپیکر شهباز شریف ده، لاسپیکر تاجکستان ده، لاسپیکر ازبکستان ده او دا 193 ملک دي. حتی چین پورې. چین بعضې خلک وایي چې چین خو مخالف ده. چین 950 میلیارده ډالر هغه لري، تجارت لري د امریکې سره او ما تا سره 15 میلیارد هم نه لري. نو هغه لیوانه نه ده چې د ما تا لپاره او په خدای خو ایمان نه لري دا ډېر خلک، خصوصا روس او چین. نو هر سړی
د همدې په خاطر لګیا ده د خان د خوشحالۍ لپاره یو چا وایي بانجان پخ کړي ووایي چې خان وایي ویلې دا ډېر مفید دي وایي هغه نوکر یې ویلې چې هو دا زړه تب دوا ده څه بله ورځ بیا هفته بعد بیا پخ کړي بیا ویلې دا خو ډېر مضر شی ده ولا سل کلن زخم هم تازه کوي دا ډېر خطرناک ده هغه خان ورته ویلې چې سړی دا څه کوي یوه ورځ صفت کوه نن غیبت کوي وایي زه خو د بانجان نوکر نه یم زه خانه د تا نوکر یم دغه 193 ملکونه اکثره د امریکې نوکران دي څه چې امریکا ورته وایي چې امریکا وایي ګلي ګلزار د هر ځای ګلي ګلزار چې امریکا کني زه یو مثال درکوم په ایران کې یوه ښځه مړه شوه په هغه سره 78 کسان تر اوسه پورې په مظاهرو کې مړه شوي امریکا ورته هوا ورکوي خو پرون نوړ مورد 15 کلنه جلۍ په عراق کې وویشتل شوه د هغو لخوا خو هېڅ هوا ورته ورنه کړ څه هېڅ هغه هم نه کړه دغسې یو حالت دی چې امریکا یو بام و 2 هوا کوي په هندوستان کې هغه ښځې سره څه معامله وسوه په لار کې حجاب ته لرې شو هلکانو څه ډرامې پرې جوړې کړې په فرانسه کې په حجاب بندیز ده څو غږ ده کې 2 خورګانې په هندوستان کې د جنسي تیري باندې مړې نه سولې هر یو ساعت کې 6 ښځو سره اجباري زنا کیږي یعنی جنسي تیری کیږي په هندوستان کې هېڅ خبر نشته سعودي کې په ټویټر په فیسبوک په تلویزیون په هر څه بندیز ده په هر څه باندې خو د دوی هلته ګټې دي هېڅ غږ پرې نه کوي په سعودي کې هغه کم هغوی چې کوم قانون کړی د هغو په زرو کې یو برخه په افغانستان کې حقوق بشر هم پایمال نه دي حقوق زن هم پایمال نه دي حقوق اطفال هم خو هلته غږ نه کوي او دلته غږ کوي دو سره 2 قسمه شیان دي یو زړه د دوی ټولو کې د 193 ملکو کې یو د لیوانو زړونه دي پر بدن کې 2 زړونه دي کنه قرآن کې وایي چې انسان کې 2 زړه نه دي خو دوی 2 دي مسلمان لپاره لیوه زړی ده هېڅ زړی درد نه کوي خو د خپلو منځي کفارو لپاره بیا د مرغۍ زړه لري ډېر نرم ده واقعیت ډېره مننه کوم ژوندی اوسې همت صاحب حقاني صاحب تاسو د دغو غونډو څخه هغه برداشت څه دی تاسو ته ویل لري په دې تړاو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد کمال صاحب تاسې محترم مشرور مبارز همت صاحب ته او ستاسو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم موږ تاسو که وګورو دغه قسم غونډې یا سازمانونه او د دوی جلسات اکثرا د دې لپاره ترسره کیږي تر څو د افغانستان په فعلي حاکم نظام اسلامي امارت باندې فشارونه وارد کړي له مختلفو لارو او په دې کې عمده رول چې لري هغه امریکا ده چې همدغه ملکونه لکه څنګه چې همت صاحب وفرمایل چې دوی یو قسم طفیلي غوندې مخته کړي دي او د دوی هغه قطرچکان کوم خوراک چې دی هغه هم د امریکې په لاس کې دی هغه که عربي ملکونه دي یا هم اسیایي زموږ همسایه ملکونه دي او یا هم نور غربي ملکونه دي ټول همدغسې خو په بعضو حالاتو کې د دوی هغه سیاسي داخلي رقابتونه هم د دې باعث کېږي چې بعضې یعنی فکري اختلافات دوی سره ولري د افغانستان د اسلامي امارت په اړه باندې خو بیا هم زموږ هغه هڅه او غوښتنه همدغه ده او زموږ امید همدغه ده چې دغه ملکونه بالخصوص په دې کې زموږ همسایه ملکونه ډېر زیات عمده رول لري چې هغه د اسلامي امارت یا د افغانستان د فعلي حاکم نظام د استحکام لپاره هڅې وکړي که چیرته د افغانستان فعلي حاکم نظام اسلامي امارت ضعیف کړل شي او یا هم په دې ځای کې یو قسم اختناج رامنځته شي تشنج رامنځته شي دا اور د دوی تر لمنو یا د دوی تر ګریوانه وررسېدونکی دی لکه څنګه چې نن د پاکستان تر ګریوانه همدغه ټکي ته راتلم همت صاحب هم ورته اشاره وکړه د پاکستان لومړي وزیر په ډېرې سپین سترګۍ د ټولو هېوادوالو ته معلومه ده چې اصلي کیسه څنګه ده دوی ویل چې افغانستان کې ترهګرو ځالې دي او دلته ورته رشد ورکول کېږي دغسې زموږ ګاونډي چې موږ ورسره په کلونو کلونو د هغې سره د ملت سره حتی ربط آماد په کلونو کلونو د وړه خبر نه ده نه اوسنی خبر پخوانی خبر ده دا ګاونډیان ولې موږ ته همیشه ستونزې جوړوي همیشه دوی په ځای دوی چې واقعیت وي دوی همیشه دروغ ویلي دي پاکستان غوندې یو منافق هیواد اول خو دا چې د پاکستان دغه تاریخ یا د دوی ایجاد د منافقت په بنیاد باندې شوی دی هغه د انګریز له وخت نه بیا پر مثال دا چې شهباز شریف غوندې یو انسان چې په خپله کلمه باندې هم تر اوسه پورې لا شک لري او خپله کلمه هم نشي لوستلی موږ تاسو عملاً ولیدل همدغه ورځ چې دوی دغه خبرې کولې اول خو دا چې دوی نه غواړي په افغانستان کې یو قوي اسلامي مرکزي حکومت رامنځته شي چې په آینده کې دوی ترې ویره لري ډار لري یوه خبره او بله خبره ده چې په افغانستان کې امنیت وي او په افغانستان کې یو قوي هم په اقتصادي هم په سیاسي او نظامي لحاظ باندې یو حاکم نظام دلته وجود ولري د دوی هغه پند چې د افغانانو د وینو او د افغانانو د غوښو په مقابل کې دوی له نړۍ نه په تیر جهاد کې هم اخیستو او په تیر شل کلن جهاد د مجاهدینو دوره مې هدف ده او په تیر شل کلن د امریکایي ضد اشغال په مقابل کې هم اخیستلو او اوس هم دوی هڅه همدغه کوي چې
په افغانستان کې د تقریبا د اسلامي امارت د رسمیت نه پیژندلو له موقع نه استفاده وکړي دوی او په افغانانو په سرنوشت باندې لوبې وکړي، فنډ واخلي. خو که چېرته وګورو چې کومې دعوې دوی کوي هغه عملا دوی ګوري دوی د خپل بام واوري د افغانانو په بام باندې غورځوي چې هېڅ کله نړۍ په دې باندې پوهېږي افغانان پاکستانیان همدغه پاکستاني جنرالان او پاکستاني حاکمان په دې باندې پوهېږي چې هر څه په مونږ کې دي. پر مثال دوی چې هره دعوه کوي که هغه د جیش محمد وي یا لشکر طیبه وي یا هم ټي ټي پي نور هر څه ګوري، یعنې له پاکستاني کشمیر نه ونیسه تر بلوچستان، له بلوچستان نه تر سند او همدغسې تر خیبره پورې ټولو علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان او نور همدغسې ډلې چې دوی مخکې جوړې کړې وي او نن د دوی اور ته لمنې ورته کوي هغه په دوی کې شتون لري، دوی جوړې کړې وي نن د دوی په ضد باندې کېږي. ځکه د امریکایي اشغال د امریکایي کله چې امریکا چې په افغانستان باندې اشغال کولو یوازینی ملک چې ډېره یعنې هغوی ورسره فرمانده برداري ورته کوله او همکاري ورسره کوله هغه پاکستان و او د همغې لارې راغلل. اوس هم موږ ګورو عملا دوی د همدغې لارې نه استفاده کوي تر څو افغانستان اسلامي امارت یو قسم ضعیفه وښیي او هغه څه چې پر مثال په دوی کې موجود دي هغه په افغانستان کې وښیي. لکه پر مثال د دوی په نسبت باندې تورستي ډلو شتون موږ دا منو صحیح ده چې پر مثال مشکلات په موږ لږ ډېر ولرو سره، خو په دومره حده پورې یا په دومره کچې پورې هم نه چې شهباز شریف غوندې یو پلیت غوندې سړی د افغانستان په نمایندګۍ باندې یا د اسلامي امارت په مقابل کې خبرې وکړي. چون دوی هغه څه دي چې په تېر 43 کلن تاریخ د افغانستان کې یوازینی بدبختي چې افغانستان ته راغلې ده هغه د دوی ده. موږ عملا لیدلي چې پاکستان کې ژوند تېر کړي موږ تاسو ټولو مهاجرت کړی په هغې ځای کې پر مثال یا مهاجرت کړی یا هم مجبور شوي یو هغې ځای ته په هغې وختو د پاکستان په خاوره کې ژوند کړی د دوی هر څه موږ تللي کتلي لیدلي دي او عملا یې ګورو. هېڅ کله موږ د دوی نه په ډېر معذرت هېڅ کله موږ د دوی نه اخلاص صداقت د افغانانو یا د افغان ملت یا د افغان جغرافي په مقابل کې نه دی لیدلی، بغیر له دې نه چې د افغانانو په منځ کې اختناق رامنځته کړي، تفرق رامنځته کړي او د افغانستان د مظلوم ملت د غوښو او د وینو په مقابل کې دوی له نړۍ نه پنډ واخلي. بیا هم خو نور به انشاءالله امید لرم چې د اسلامي امارت بالخصوص رهبري شورا په رهبري شورا کې مسؤل چارواکي لکه وزارت خارجه د دغسې اختناقي خبرو د پاکستان په مقابل کې باید چوپه خوله پاتې نشي او له هغه حالت نه چې د تیر 20 کلن جهاد د امریکا په مقابل کې اسلامي امارت قرار درلودلو یا د مجبوریت په وجه باندې یا د مصلحت په وجه باندې یا هم د بعضو نورو ملحوظاتو په وجه باندې د هغې نه باید راووځي، عملا بالمثل جواب ورته ورکړل شي تر څو نړۍ هم پوه شي او دغسې خبرې د افغانستان په اړه باندې ډېرې خطرناکې د آینده کې تمامېدلی شي. ځکه هغه هېوادونه چې هغه همسایه ملکونه دي او یا هم نور دغسې د منطقي ملکونه دي هغه شاید دغسې فکر وکړي چې هو یقینا په افغانستان کې هر څه شته او اسلامي امارت په امنیت کې بند راغلی دی او په افغانستان کې شاید تروریستي ډلې ځای ونیسي او زموږ ملکونه یو وخت کې شاید د ګاښ لاندې راشي. نو په دې لحاظ باندې بالخصوص وزارت خارجه په دې کې مسؤلیت لري، متقي صاحب او ټیم یې چې په دې اړه باندې جدي یعنې د دوی سره یا هم د سیاسي لارو چارو او یا هم هغه ډیپلوماتیکي کومې لارو چارو د ښې استفاده وکړي او که نه په د رهبرۍ په کچه باندې د دوی د دې خبرو په مقابل کې یو جواب وړاندې شي. ډېره مننه کوم حقاني صاحب. همت صاحب په دغسې غونډو کې زموږ هغه افغانان چې د افغانستان څخه وتلي دي او دوی په تیر 20 کلن نظام کې په خواشنۍ سره باید ووایم چې هیڅ یو مثبت کار یې دلته په افغانستان کې نه ترسره کړی دی او نه شاید په دې توقع زموږ ځوانان ته لري، زموږ هیوادوال ته لري چې په راتلونکي کې کوم مثبت کار د افغانستان یا د افغانستان په تړاو یا د افغانستان د خلکو په تړاو یا د افغانستان د ملي منافعو په تړاو دوی ترسره کړي. هغه هم په دغو غونډو کې ګډون کوي او دوی ته د خبرو حق ورکول کېږي. تاسو دا څنګه ارزوئ؟ دا خو دوی پخواني مهري دي، د دوی غلامي څیرې دي او دا اکثره جاسوسانو د همغه ملکو تا دا ویلي دونه مثبت کار چا لیدلی نه ده. مثبت کار په توپ ووله دوی ټول منفي کارونه کړي، هېڅ مثبت کار کړی نه ده. که زه اوس درته شروع وکړم وخت نسته په سلګونو دا د هر یو نوم ته واخله. زه تعجب د ملل متحد ته کومه چې د مړه جمهوریت نماینده هلته وسم کېنولي ناست دي، د هغه جمهوریت د هغه چې همدغو بدنام که همدغو تباه که همدغوی دوی هم ورسره هلاک کړل تباه یې کړل هغه بیا هم راته راوستي. هغوی پوهېږي چې همدا خلک د افغانستان دښمنان دي، د اسلام دښمنان دي او د افغانانو دښمنان دي. نو هغوی دې غونډو کې راولي. تاسې وینئ هغه غونډو کې دوی هغه خبرې چې هغه ټول د افغانانو په نقصان دي. دلته چې وڅوک د اسلامي امارت د تضعیف او د کمزورتیا او د ناکامۍ کوشش کوي دا اصل د 45 میلیونه د ناکامۍ کوشش ده. ځکه چې دا خو اسلامي امارت خو د دوی حاکم نظام ده او د راعي ده او د 45 میلیونه نفوس د رعیت ده. نو د دې رعیت ته مشکلات جوړي. ګوره تاسې ونې لیدل همدغه زه به یې نومونه نه اخلم احمد محمود چې تاسې واخیستل دا غونډو کې ګډون کوي دا مو لیدل چې کله پیسې بندې سولې حقاني صاحب دوی هلته هغه کوو چې دا خوښه نه کوي. سناتورانو د امریکې سره لیدلي چې دا پیسې خوښه نه کوي چې کله به رسمیت ته کوم هغه نږدې سو همدغه خلک دا ته چې نوم اخلي فایق ده شکریه ده نور دی پلان ده او پوکریه ده دغه خلک به تلل د هغو ملکو هغو سره کتل چې دا په رسمیت هم پېژنئ. دې په خاطر کې په رسمیت پېژندل خو د امارت نه زیات د غړو نه د
45 میلیونه ته فایده ده او نه پیژندلې د ملت ته نقصان ده. دا پیسې خلاصېدل دا خو د ملت پیسې دي، دا خو نه د امیرالمؤمنین پیسې دي، نه د ما دي، نه د حقاني صاحب دي، دا د ټول ملت دي. زه به همغونه حد کې پکې شریک یم، ته هم امیرالمؤمنین هم. نو دوی تل کوشش دا کړی چې د افغانستان ته کله خیر راغلی دوی هغه خیر په خلاف درېدلي. کله چې دا 20 کلو کې اشغال و دوی ورته میلمانه ویلې، میلمه همداسې 20 میلیونه راته مړه کوي. میلمه همده ته وایي جنازه، واده، لوبو میدان، د شپې چاپې، د زندانونه له ما ډک هر څه. دوی هغو ته ویلې چې دا ښه نظام ده، نه حقوق بشر، نه مدافع د زن، نه مدافع د حقوق. دوی ویلې په لغمان کې 8 ښځې خس راوړل هغه یې مړې کړې. په دهراوت کې تاسو ولیده چې واده بمبار کړ، په نکه کې جنازه بمبار کړه، په شینوارو کې جنازه واده بمبار کړ. فلمونه به تاسو د ما غوښتنه دا ده د تاسو سټیج نه چې اوس دا ملي تلویزیون د 15 د میزان څو ورځې بعد را روان ده، دا باید دقسې تقبیح سي. دغه عمل اول هغه دوی کړی چې ملي تلویزیون او نورو رسنیو ته اسلامي امارت د هغه وکړي چې د امریکایانو ظلمونه اوس موږ په خولې اورو، لکه د شینوارو، لکه د نورو کیسټې عملي فلمونه دي وښيي چې دا موږ ځوان نسل هم پوسي. موږ مستند جوړو کار هم پرې روان کړی. دا منظم داسې نه داسې وکړي چې هم د سنبلې نم باید زیات وي، 10 د هود نم باید زیات وي، بل نم ځکه دا 15 د هغه د لکه شپږم د جدي چې روسانو راتګ دلته و، دغسې 15 د میزان اووم د اکتوبر چې ورته وایي دا اوله ورځ باندې په افغانستان باندې کروز راورولي دي او د افغانستان په 40 ولایتو کې 21 ولایتو باندې په هغه شپه باندې بمبار کړی. اسلامي مشروع نظام یې دلته د ابتدای کې ښودلی دغه د ختمېدو لپاره. نو دغه لپاره د ما یو هیله دا ده چې ملي تلویزیون دی ډېر د کار وکړي. نور رسنۍ هم کومې رسنۍ چې دي چې دا کوم هغه جوړ شوی باید ټولو رسنیو ته دا ملت ته نه د اسلامي امارت نه ده، دا د ټول 45 میلیونه نفوس ده. دا رسنۍ چې دلته کار کوي دا د ملت هغه دي، باید ټول دلته کار وایي. ته 15 د میزان د نن نه شروع تر څو دغه ټوله میاشت باید همدلته وقف سي. دا د ما یو نظر و. ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم. حقاني صاحب، یوه مسله چې مهمه ده د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو مسله ده چې همدا اوس هم نړیوالو پرې بېلابېلې ستونزې جوړې کړي دي. زموږ لکه څنګه چې همت ویل هغه ملي شتمنۍ هلته په خپله ولکه کې نیولې ده او نورې ستونزې هم دوی جوړې کړي دي. څومره مهمه اړینه ده چې او دغه یوه مهمه خبره هم ده چې موږ او تاسو د نړۍ نه جدا ژوند هم نشو کولی، باید نړۍ سره واوسو. څومره مهمه ده چې په دې تړاو باندې د اسلامي امارت کوټلي ګامونه لکه څنګه چې پورته کړي دي لا نور هم ګړندي کړي تر څو دغه مسله حل شي. کمال صاحب، اول خو دا چې اسلامي امارت ته پکار ده چې په خپله داخلي او بهرنۍ تقریبا هغه سیاست کې لږ تغییرات راولي. په افغانستان کې یا په داخلي پالیسۍ کې د دې لپاره چې د حاکم نظام استحکام او هغه سرتاسري کوم امنیت چې دی د هغې د قوت لپاره وحدت ملي ته باید کار وکړي. وحدت ملي ډېر مهم دی چې په افغانستان کې باید تامین شي. هغه قومونه چې په تیر 20 کلونو کې د امریکایي اشغال تر چتر لاندې په سمتي، لساني، مذهبي په هر لحاظ باندې شیندل شوي دي، د هغه د راټولولو لپاره یو دې ته ضرورت دی چې وحدت ملي قایم شي په داخلي کچه باندې او په بهرنۍ کچه باندې هم بالخصوص لکه څنګه چې مخکې هڅې کړي دي د اسلامي امارت د مشرانو، هغه که د قطر د مرکچي پلاوي هڅې وي او یا هم اوس د وزارت خارجې د تقریبا هڅې دي، هغه د ستایلو دي. خو بیا هم اسلامي امارت دې ته باید کار وکړي چې هغه ملکونه چې په دغه اوس وختونو کې بعضو واقعاتو سره شاید یو قدم شاته تللي وي، همسایه ملکونه یا د منطقي او بعضې نور دغسې اقتصادي د امریکې رقیب هیوادونه لکه روسیه، چین هم دغسې نور، هغه کافر ملت دی، واحد ملت دی، خو د اسلام په مقابل کې د مسلمانانو لپاره لکه څنګه چې همت صاحب وفرمیل هغه قسم نظریه لري. خو بیا هم دوی هغه اقتصادي رقابتونه چې لري، اسلامي امارت د هغه رقابتونو د په بنیاد باندې د دوی د هغه منفي پوینټونو نه استفاده وکړي او د امریکې په مقابل کې د هغه هیوادونو سره راشه درشه شروع کړي، هغه ته قناعت ورکړي، د هغې سره تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې شروع کړي، تعاملاتو ته دروازه پرانیزي، تر څو امریکا هم یو قسم د دې په ځای چې اسلامي امارت منځوي شي، امریکا یو قسم په همغه ملکونو په توسط باندې منځوي کړي. د دې په خاطر باندې چې په 21 قرن کې ډېری کارونه چې کېږي هغه په اقتصادي سیاست او اقتصادي رقابت باندې منځته راځي یا مخکې ځي. دې موږ عملاً ګورو په دې لحاظ باندې اوس امریکا چې کله دغه فشارونه وردوي چې یا حقوق بشر دی یا هم شمول حکومت دی یا فلان دی بستان دی، فقط د دې لپاره چې دغه ملکونه چې یا دلته پر مثال قومي و سمتي و نژادي پر مثال مذهبي جګړو ته دلته لمن وهي. لکه موږ تاسو ویل عملاً دغه څو ورځې وړاندې د وزیر اکبر خان حمله وه چې دا وشوه تر څو اسلامي امارت په امنیت کې پاتې وبولي او دغه ملکونه چې په اسلامي امارت باندې یو قسم اعتماد کړی دی او یو قسم د امید سترګې ورته نیولې دي چې شاید د اسلامي امارت په حاکمیت سره او په امنیت راوستلو سره د
د دوی ملکونه هم په امن باندې شي د یو قسم یو سوال لاندې راځي. نو اسلامي امارت ته لازمه دا ده چې د رسمیت پېژندلو لپاره له هرې ممکنه لارې چارې کار وکړي، خو دا چې هغه څه چې هغه اسلامي قوانین دي او افغاني عنعنات او کلتور دی هغه باید ورکې په نظر کې ونیول شي، او هغه 20 کلنه دعیه او یا شعار چې د اسلامي امارت مجاهدینو ته ورکړل شوی و یا د هغې شعار تر چتر لاندې مونږ 20 کاله مبارزه کړې د غرب په مقابل کې د حشرګړو تقریبا د ټولو اجرتي قاتلانو هغه که د همسایه ملکونه و یا داخلي و یا خارجي و د هغې په مقابل کې هغه داعیه هم ساتل شوې وي او برحقه ثابته شوې وي، او خدای نخسته دغسې کوم څه رامنځته نه شي چې هغه د افغاني عنعناتو یا د اسلامي قوانینو په مخالفت کې نړۍ ته سر کېښودل شي، او هغه څه چې هغه زمونږ یعنې شعار و هغه له لاسه ورکړل شي، د دې لپاره چې پر مثال مونږ افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل شي. او بله خبره دا چې د اقتصاد لپاره کار وکړل شي، هغه څه چې پر مثال یعنې اقتصاد یو ملک ورباندې مخکې ځي او صعود حالت ته ځي، د هغې لپاره ډېر زیات کار وکړل شي. هغه کېدلی شي د هرې ممکنه لارې کېدلی شي، بالخصوص د یو ملک په مقابل کې لکه هند او پاکستان دي، د پاکستان سره یو رقم تعامل وشي، د هند سره بل رقم اقتصادي راکړه ورکړه کې. څون ما وخته هم ویل چې دلته اقتصادي رقابت چې دی دا ډېر زیات مهم دی. د پاکستان د دې خبرو په مقابل کې له هند سره ارتباطات زیات کړل شي او اقتصادي راکړه ورکړه زیات شي تر څو پاکستان دې ته وادار شي چې اسلامي امارت ته غاړه کېږدي، او همدغسې د امریکا په مقابل کې له چین، روسیې سره او همدغسې له جاپان سره پر مثال چون دا ابرقدرتونه دي اقتصادي، نو په دې لحاظ د هغې سره راکړه ورکړه شروع کړي او هغې ته یعنې هغه څه زمینې مساعدې کړي تر څو راشي دلته د دوی هغه ډونران چې دي کار وکړي، او امریکایان هم دې ته پابند مجبوره شي چې که موږ هم هلته ونه اوسېږو په هغې سیمه کې زموږ ځایناستي یا زموږ هغه رقیب سیاسي هیوادونه په هغې ځای کې یعنې موږ تاسو ګورو عملا کله چې پاکستان په دې ځای کې ډېره مداخله کوي، بیا هندوستان یو قسم غړي چې دلته د پاکستان په مقابل کې رامخې ته شي، او که چېرته هند دغسې شي بیا پاکستان، نو د دغه حالاتو نه اسلامي امارت کولی شي چې یوه سالمه استفاده وکړي او بهترینه موقع ده، بهترین وخت دی د همدغو حالاتو. نور دا چې پر مثال همدغسې غونډې لکه د اوس وختونو کې چې کوم جوړېږي او بعضې منحوس افغانان یا هغه راټل شوي افغانان هغه افغانان چې هغه د هغې په افغانیت باندې موږ تاسو شرمېږو، هغه د افغانستان په نمایندګۍ باندې یا د اسلامي امارت یا د جمهوریت په نوم باندې په هغې غونډو کې شرکت کوي، هغه که شکریه برکزی یا فوزیه کوفي یا هم فایقي هر څوک چې دغه تر هغه وخته پورې اسلامي امارت ته او افغان ملت ته وفابند او وفادار نشي پاتې کېدلی تر څو چې دوی افغان ملت او اسلام اسلام ته وفادار پاتې نشي. کله چې یو څوک اسلام ته وفادار پاتې شو هغه بیا خپل حکومت ته او خپل رعایت او خپل ملت او خپل جغرافیې ته بیا وفادار او پابند پاتې کېدلی شي. نو په دې لحاظ باندې اسلامي امارت باید دغه هڅه وکړي لکه څنګه چې سهیل شاهین هلته د هغې ځای لپاره ټاکلی دی، یعنې د هغه چوکۍ د ده په نوم باندې ده، نو دغه هڅه باید وشي تر څو سهیل شاهین هغه ځای کې ځای په ځای کړي تر څو د افغانستان د اسلامي امارت او د افغان ملت هره غوښتنه هغه مشروع غوښتنې یا هغه افهام او تفهیم چې په هغې ځای کې رامنځته کېږي هغه مستقیما وشي، نه دا چې د مخکینیو کسانو چې هغه نه اسلام نه ملت او نه امارت ته وفادار وي د هغې په توسط باندې وشي. انشاءالله اوس ډېر مننه کوم. همت صاحب د اخري پوښتنې په توګه لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو څه ستونزې به په داخل کې دننه وي، څومره مهمه وړینه ده چې موږ دښمن ته دغه فرصت په لاس ورنه کړو چې موږ د وړو ستونزو نه یوه لویه ستونزه دوی جوړه کړي نړیوال ته وړاندې کړي، څومره اړینه ده چې په دغې باندې باید تمرکز وشي او دغه ستونزې حل شي، لکه څنګه چې حقاني صاحب ویل د ملت سره په اصطلاح په راټولونه کې یا د ملت سره په همغږۍ حکومت او دغه اسلامي امارت مخکې لاړ شي. ورته خبره ډېره سي د اسلامي امارت چې زه یم غړی یم د نړیوالو ګاونډیانو سره یو ذره تخلف موږ نه ده کړی، ټول هغه خو ملت سره د 45 میلیونو سره ځینې ځایو کې به ځینې مواردو کې به بعضې شیان موږ نقص کړي د دوی حقوق به هم نه لکه کار به مهال د کار ته نه وي سپارلی او بل خو دا قصدي او عمدي به نه وي، دا د موږ پالیسي او سیاست نه ده چې کار نه هلته وسپارو رشوت وکړو، موږ کې به دا شیان وي هغه انفرادي او شخصي دي. زه یوه خبره کوم دنیا دونه موږ سره ظلم کوي چې کله اسلامي امارت په غرونو کې و 40 ولایتو کې ولایت هم ورسره نه و، دا تیر په 2 کلو کې په ماسکو کې په جاپان کې په قطر کې په دوحه کې په اماراتو کې په سعودي کې پاکستان کې ټولو غونډو کې برخه ورکوله، حتی د دغه جمهوریت د غلام جمهوریت کسانو نه به مخکې دوی کېناستل، سرې سرې سترګې به ماشاءالله مخکې ناستل د همدغه امارت. اوس چې ټول افغانستان جغرافیه ورسره ده اوس دا ظالمان یې هغه کې نه پرېوځي دغه مړه جمهوریت هغه هلته نمایندګي کوي، دغه د دغه خارجانو دغه یو ظلم د موږ سره. دویم د پاکستان خبره مانه مخکې هغه شوه، ګوره خپله خدای هغه کې حقیقت دغسې یو شی چې شهباز شریف ویلې چې دلته ترهګرې ډلې دي د ټي ټي پي د ټي ټي پي کسانو ویلې چې موږ څه ضرورت لرو موږ خپله د پاکستان په خپله خاوره کې پراته. دویم مخکینی وزیر هغه ویلې وزیر د خارجه شامود قریشي چې هغه مسعود اظهر په افغانستان کې نه دغه کمزوری شوی خپل کور کې د کار څوک راځي چې ورسره ملاقات وکړو، نو دا خپله په خپله هغه باندې اعتراف کوي. خبره دا ده لکه حقاني صاحب چې ویلې پالیسي کې د موږ هغه په کار د یو شی وایم الضرورات تبیح المحظورات،
افغاني صاحب پېښه پوهېږي تم پېښه پوهېږي ځینې شیان دي د خنزیر غوښه حرامه ده خو یو وخت کې ضرورت په بنا باندې سړي ته هغو نه روا ده کبابی به یې نه خو هسې به یې خورې چې هغه نه پرې بچ دی موږ ته هم ځینې شیان چې د اسلام او د افغاني ارزښتونو سره 100% ټکر نه وي که کوم ځای کې هم داسې یو فکر وکړو لکه د خنزیر غوښه د ضرورت په بنا یې ومنو لکه مثال د مکتبونو خبر ده څه ده او لږ زر هغه هم پکار اوس په ډېرو ولایتو کې خلاص دي نو دغلته ولې بند دي دا یو خبر ده که نه د موږ ابو حنیفه 2.5 شاګردان یې لري د اول نه د 12مه خلاصه ده دا دارالعلوم د کابل دا خلاص ده په مزار کې په پانتونونه خلاص دي کورسونه خلاص دي یونیورسټیټ دغلته د مخابراتو یونیورسټیټ دا خلاص ده نو ولې شپږم نه تر 12مه دا یو سوال ده لکه دغسې شیان که دغه یو ځای کې مکروه کار وي موږ یې باید وکړو دې لپاره چې هغلته فرض رانه ساقطېږي او دا شرط کې قاعده هم ده چې اخف ضررین به نیسې چې 2 ضرر ته موجود زه ستا ته وایم چې په دا سر دې ولم یا په پښه اسلام تا ته اجازه درکړي ته به وایي چې په دا پښه مې وله مثال یا سګرټ شراب درته راوړي دواړو کې کم یې وهې بیا مجبوره دا سګرټ ووهه دغه شی موږ نه وایو 100% او کوم شی چې د اسلام او افغاني کلتور سره ټکر نه وي پکار دی چې اسلامي امارت هغه وکړي او دغه ځینې منافقان ګوره زه آخري یو خبر کوم قرآن کې الله پاک د کافر باره کې 2 آیات راغلي د منافق مسلمان باره کې 3 آیات راغلي د منافق باره کې 14 آیات راغلي اکثره د موږ ګاونډیان او ځینې نور اسلامي ملکونه د منافقت سیاست موږ منافق ډېر خطرناک دی اړخ پړخې درته خدای اړوي چې ته یې وپېژنې موږ اسلامي امارت باندې غږ کوو چې دغه ځینې منافقانو زړونو کې تڼاکې وچوه او هغه کارونه چې ضرورت او تبیح المحظورات قاعده عملي ډېره مننه کوم همت صاحب ستاسو آخري پیغام څه دی حقاني صاحب مهرباني زما اول خو دا چې ملت ته مې پیغام دا ده چې د اسلامي امارت تقریبا یو کال صبر وکولو په ډیرو مشکلاتو ډیرو تکالیفو باندې تقریبا د دوی دغه هر څه چې دي یعنی اسلامي امارت ته هم د ستایلو وړ دي خو بیا هم دومره حده پورې غواړم چې بعضې افغانان د بعضو نورو ملکونو د استخباراتو یا د خارج نه دیکته کېږي او دلته عملا د اسلامي امارت مقابل کې یو قسم یعنی تخنج ته دوی هڅول کېږي د دې نه خودداري وکوي چون دلته یو اسلامي حاکم نظام راغلی دی او دلته حاکم شوی دی نو په دې لحاظ باندې حد اقل دوی هغه خپل مهلت ورته ورکړل شي جمهوریت ته 20 کاله مهلت ورکړل شو اسلامي امارت ته حد اقل 2 کاله یا 2.5-3 کاله مهلت ورکړل شي هر څه به سم شي اقتصاد به هم سم شي د تعلیم برخه به هم سم شي د کار برخه به هم سم شي د حقوقو برخه به هم سم شي هغه حقوق چې هغه د یو فرد دی هغه که فردي ازادي ده یا اجتماعي ازادي ده هر څه به د اسلام په چوکاټ کې یو قانون ورته جوړ شي او مبنا باندې یو اساس باندې به مخکې ولاړ شي او بله دا چې اسلامي امارت ته هم لازمه ده یا په کار دغه ده چې په بعضو شیانو کې د بعضو منافقانو لکه الله رب العزت هم وایي چې مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء پاکستان او یا دغسې نور ملکونه بالخصوص چې هغه د افغانان ډېر حساسیت ورسره لري په فکري او ذهني لحاظ باندې هیڅ افغان ته هیڅ مسلمان ته یعنی تقریبا په اسلامي نړۍ کې هم پاکستان یو محبوبیت نه لري هغه محبوبیت چې افغانستان لري په هیڅ نړۍ کې یعنی که درته وایم پاکستان یې نه لري او د افغانانو په منځ کې هم پاکستان هغه ملک دی چې یعنی امریکا او پاکستان ته په یو رقم ګوري موږ د ملت د پرمز د قربانۍ او د ملت دغه کوم خدمتونه او زحمتونه زموږ د افغان مهاجرینو سره په تیرو وختونو کې تیر کړي دي هغې قدرداني کوو خو دا چې حکومت ولس یې کړي دي حکومت یې نه دي کړي حکومت یې هغه څه لټوي چې هغه خپلې ملي منافع په نظر کې نیسي نو اسلامي امارت ته هم پکار ده چې د دغسې ملکونو د دغسې افواهاتو یا خبرو چې هغه زمونږ ملت یو قسم دغداره کوي زمونږ حکومت یو قسم دغداره کوي او زمونږ جغرافیت تر سوال لاندې راولي دغسې خبرو په مقابل کې یو جدي عکس العمل وښیي نه دا مونږ دغه غوښتنه نه کوو هېڅ کله چې خدای ناخواسته د کوم ملک سره د نظامي تصادم کې واقع شو بلکې اوسنی 21م قرن د سیاسي نړۍ دی هر څه په سیاست باندې مخکې ځي او په سیاسي تعاملاتو کې تغییرات راوستل دي په سیاسي لارو چارو کې مخکېوالی ورسوالی دی پر مثال تنزلات دي سعودیات دي دغه رقم کارونه استفاده وکوي تر څو افغان ملت ته یو بهتره د ژوند او د اقتصاد او د ټولو کارونو هغه چې افغان ملت ناامیده دی هغه ناامیدي په امید باندې واپس بدله شي هغه که هر څوک دی په دې ځای کې یو خبره او بله خبره دغه چې لکه همت صاحب هم ورته اشاره وکوله په ډېرې بښنې سره بعضې مشکلات مونږ لرو خو هغه مشکلات ته هم د حل لاره راویستل شي صحیح ده چې په ټولو وختونو کې بعضې مسایل مختلفې وي یا پر مثال هغې کې اختلافي مسایل وي د بعضو خلکو نظر یو رقم وي د بعضو خلکو نظر بل رقم ته وي خو یوه د حل لاره ورته راویستل شي الحمدلله موږ مسلمانان یو بیا اکثرت علما یو په علماو کې هره مسئله چې ده هغه د حل لاره لري نو په دې لحاظ باندې اسلامي امارت هم باید دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسي تر څو دغه افغان کړېدلی ملت ته موږ نوره سوکالي ارامي او خوشحالي ورنصیب کړو ډېره مننه کوم قدرمن مفتي محمد ناصر حقانی همدارنګه توریالی همت چې زموږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ تاسو په چارو کې بریا وغواړئ ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ لیدونکو